السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست درته وایم د انګلیسي روزمره کارېدونکو جملو ویډیو ته. تېرې ویډیو په څېر باندې د جملو نه وروسته به دې ویډیو کې هم موږ لغتونه وایو کوم چې په دې جملو کې استعمال شوي دي. زیاتره کومک کوي چې جمله اسانۍ سره ترجمه کړي. نو ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو په جملو هم پوه شئ او ورسره یو څو لغتونه هم زده کړئ. You are too quiet. You are too quiet. ستا غږ ډېر ورو دی. You are too quiet. ستا غږ ډېر ورو دی. کله چې هم په ټلیفون لګئ نو ته ورته ویلی شي You are too quiet. ستا غږ ډېر ورو دی یا ډېر خاموش دی. دا هم دې دپاره استعمالیږي چې ورته ووایې ته ډېر خاموش یې. You are too quiet یعنې غږ دې سلو دی یا خاموش یې. دواړو دپاره استعمالیدی شي. I'm almost home. I'm almost home. زه کور ته نږدې یم. کله څوک درنه پوښتنه وکړي چیرته یې ته ورته I'm almost home. زه کور ته نږدې یم. یعنې کور ته د رسېدو په حالت کې یم یعنې نږدې یم. It happens to everyone. It happens to everyone. دا د هر چا سره کیږي. دا د هر چا سره کیږي. مثال څوک درته یو واقع ووایي ته ورته وایې دا د هر چا سره کیږي. It happens to everyone. Talk to you soon. Talk to you soon. زر به سره خبرې وکړو. Talk to you soon. زر به سره خبرې وکړو. I need some sleep. I need some sleep. زه لږ خوب ته اړتیا لرم. زه لږ خوب ته اړتیا لرم یا ویلی شي زه لږ خوب ته ضرورت لرم. I lost you. I lost you. غږ دې پرې شو. دا هم ټلیفون باندې فون باندې چې خبرې کوې دا جمله استعمالولی شي چې غږ یې نه راځي بند شي ته ورته I lost you. غږ دې پرې شو یا غږ دې قطع شو. I'm heading home. I'm heading home یا I'm heading to home. زه کور ته روان یم. زه کور ته روان یم. I'm heading home. زه کور ته روان یم. See you on Sunday. See you on Sunday. د یکشنبې په ورځ به ګورو. See you on Sunday. د یکشنبې په ورځ به ګورو یا ویلی see you on Friday. د جمعې په ورځ به ګورو چې کوم ورځ تاسو ته برابري. Can't hear you. Can't hear you. غږ دې نه راځي. Can't hear you. غږ دې نه راځي یا غږ دې نه اورم یا ستا خبر نه اورم. خو که چېرته څوک درسره نږدې نه وي ته can't hear you یعنې په خبره دې پوه نه شم غږ دې نه اورم نو دلته هم استعمالیدی شي چې کله هم په خبره پوه نه شي. I'm feeling sleepy. I'm feeling sleepy. ما ته خوب راځي. I'm feeling sleepy. ما ته خوب راځي. No need to apologize. No need to apologize. معذرت ته ضرورت نشته. معذرت غوښتلو ته یا بخښنې غوښتلو ته ضرورت نشته. No need to apologize. معذرت ته ضرورت نشته. Don't stress about it. Don't stress about it. اندېښنه مه کوه. Don't stress about it. اندېښنه مه کوه یا فکر مه کوه سوچ مه کوه. Is this even possible? Is this even possible? دا هم امکان لري. کله چې هم داسې کار وشي چې هغه ستا ذهن کې امکان نه لري possible نه وي نو ته ورنه پوښتنه کې Is this even possible? دا هم امکان یې لري چې دا کار به وشي. خپلې تسلۍ دپاره ته ورنه پوښتنه کې I'm currently at work. I'm currently at work. زه اوس په کار کې یم. Currently اوس مهال. I'm currently at work. زه په کار کې یم یا کار کې مصروفه یم. یا ویلی شي
I'm tied up at work. I'm tied up at work. زه د کار سره تړلی یم، یعنی کار کې مصروف یم، کار کې ګیر یم. I'm tied up at work. زه د کار سره تړلی یم، کار کې یعنی ګیر یم، کار کې تړل شوی یم. معنی یم دا ده چې مصروف یم کار کې. I'm tied up at work. He was home. He was home. هغه کور کې و. He was home. په کور کې و. I'm stuck at work. I'm stuck at work. زه په کار کې ګیر یم. I'm stuck at work. زه په کار کې ګیر یم. کله چې کار در باندې حد نه زیات شي، اوور ټایم شي او ګیر شي پکې، ته ورته I'm stuck at work. ته په خپله هم په تنګ یې کار نه خو stuck یې یعنی ګیر شوی. I'm stuck at work. په کار کې یعنی اوس ګیر یم. Is this for real? Is this for real? آیا دا حقیقت لري؟ تیرې جملې په شان چې ذهن دې ونه مني چې دا حقیقت لري، که نه ته پوښتنه کولی شي چانه Is this for real؟ یا یو څیز ستا ذهن نه مني، ته ورنه پوښتنه کوې Is this for real؟ آیا دا حقیقت لري؟ I'm off to bed. I'm off to bed. زه خوب ته ځم یا خوب ته لاړم. چې خوب درځي ورته وایي زه دننه لاړم. I'm off to bed. زه تخت ته لاړم، یعنی مثال ویده شوم. I'm on my way home. I'm on my way home. زه کور ته روان یم، د کور په لاره یم. I'm on my way home. زه کور ته روان یم. اوس راځو لغتونو ته. Quiet. Quiet وایي خاموش یا ټیټ غږ یا هم آرام. Slow. Stuck ګیر یا نښتې. Everyone. Everyone هر څوک، هر یو. Soon زر. Need ضرورت. Sleep خوب. Hear اوریدل. Apologize معذرت کول یا بخښنه غوښتل. Stress. Stress ذهني فشار یا تشویش ورته ویلی شو. Possible ممکن. Currently اوس مهال. اور last one tied. tied وی تړلی، تړلی شوی. tied تړلی. دا و د نورو د جملې او لغتونه.